بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ او د AF سمارټ ټکنالوژي د ویډیوګانو نه به مو ګټه اخیستې وي. نن چې دی هم داسې د تیر په څیر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو. موضوع دا ده چې کله تاسې سیمینار وړاندې کوئ یا درس وړاندې کوئ، نو یا خپل یو پروجیکټ باندې په ایکسل کې کار کوئ، په فارموله بار کې تاسو ته چې دی دا کوم ټکس یا فارموله چې دا هغه کوچنی ښکاري، نو څنګه کولی شو چې د دې سایز زیات کړو. نو به دا طریقه درته ښیم. مثال زه غواړم چې دغه کم سیلري چې دا جمع کوم، نو جمع کول لپاره به تاسو ایکول سم ولیکئ او را به شي دا به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه بعد به دا انټر کړئ. ګورئ کله چې اوس دا مو انټر کړ، دغه سم فنکشن دلته ښکاري موږ ته په دې فارموله بار کې، خو سایز یې کم دی. زه غواړم دا سایز یې زیات کړم. د سایز زیاتولو دپاره به تاسې راشئ فایل ته، بیا به راشئ اپشن ته. اپشن کې همدا جنرل دی، دې کې به راشئ وین کریټینګ نیور بکس فونټ سایز ته به راشئ، دا 11 دی. مثال زه غواړم فردن دا چې دی 24 کوم. اوکې، so please close and start Microsoft Excel. دا به چې دی لومړی کلوز کړي. کله چې دا به یو ځل سیف کړم، کلوز کوو یا دوباره چې دی ایکسل اوپن کوو. کله چې دوباره یې اوپن کوو، اوس به تاسې وګورئ چې د فنټ سایز چې دی هم د فارموله بار کې سایز زیات شوی دی او هم چې دی په نیم باکس کې. په دې طریقې سره موږ کولی شو چې څه وکړو، د فارموله بار سایز زیات کړو او کم ټکس چې پکې دی دا بیا په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې زده کوونکو ته یې ښایي، شاګردانو ته، محصلینو ته، یا چې دی همدارنګه سیمینار وړاندې کوئ، په هغې کې چې دی تاسو یو فارموله یا یو ټکس په ایکسل کې ښیه هزارو خلکو ته، نو په دې طریقې سره کولی شئ چې په اسانۍ سره یې وښیئ. نو دا ډېره مهمه طریقه هیله ده چې پوه شوي وئ ورباندې.